دا موږ دغه لرو، ریښه لرو. اړ زموږ ریښه ده، تیا زموږ اشتقاقي پیوند دی، او وی چې دی زموږ صرفي پیوند دی په ژبه کې. نو موږ دا شیان لرو چې لرو یې نو اړم لرو موږ چې ډېر اړ خلک یا ډېر اړمن خلک د ضرورتمند ترکیب هغسې ښه نه جوړېږي، خو د اړمن ډېر ښه جوړېږي. یعنې دا زموږ د ژبې ښېګڼه ده چې دغسې ویونه پکې لرو چې وی کارو، خو بیا هم موږ د پردو ویونو یا لغتونو د استعمال نه ډډه نه کوو. کوشش باید موږ دا وکړو چې د هغوی نه ډډه وکړو او دا کلمات وکارو. په هغه وخت کې که پیدا نه کړو نو صحیح ده، موږ اړ یو چې نورو ژبو ته دغه وکړو. خو که په زوره یو متن دغسې سخته و چې مثلا امریکایي تیارو د وسلوالو طالبانو موضوع بمبار کړي دي. اوس ګورئ امریکایي الوتکې، امریکایي تیارو، موږ امریکایي الوتکه لرو، موضوع مورچل لرو. یا مثلا وی د بلې ژبې یو ویی کارو چې ته ډارک ورشه، مونږ چې وروره ډارک ورتګ څه معنا، ورته چې نیغ ورشه کنه. یا فدایي برید، ځانمرګی برید، و ځانمرګی یا انتحار په دري کې او ځانمرګی په پښتو کې اوس دود شوی دی. خو هغه لغتونه یا هغه ویونه چې موږ ته راغلي دي او موږ ورته نوم نشو پیدا کولی یا نه دی پیدا کړی ورته، یا د دې نه ایسته چې ډېر دود شوی دی، موږ ورته که کوشش د دودولو وکړو نو دا به مشکل. نو راډیو چې کله راغلی ده سره د دې چې ځنو دغه ورته نوم ټاکلی دی، مثلا غږ دبلی. غږ دبلی خو یو خو دا دی چې ترکیبي دی، ترکیبي ویونه داسې ډېر ښه نه دود کېږي. او بل دا دی چې غږ دبلی کیدای شي چې یو بل شي نه هم غږ ووځي، نو هغه ته به هم بیا غږ دبلی وایو. نو دا دغه شوي دي، د دې په دودولو کې ستونزه وه. نو چې په دودولو کې ستونزه وه نو دود شوی نه دی دا لغت یا دا کلمه نه ده دود شوی. نو لحاظه راډیو موږ ته همداسې رارسېدلی. یا ټایپ چې ځینې خلکو به ورته ټیپ ویلو، دا یا ټایپ ریکارډ، اصلا د ریکارډ ټایپ، یا د ثبتولو ټایپ چې ثبت هم د بلې ژبې دی او ریکارډ هم د بلې ژبې دی او ټایپ هم د بلې ژبې دی. یا کمپیوټر. نو دا د نورو د بلې ژبې ویونه دي. موږ ځینې شیان چې دي هغه موږ هڅه نه ده کړې. دا به البته راډیو خو بل چا جوړه کړې ده، ساعت بل چا جوړ کړی دی، کمپیوټر بل چا جوړ کړی دی، ټایپ بل چا جوړ کړی دی. نو هغوی ورباندې خپل نوم ایښی چې موږ ته راغلی دی، موږ هم همدغسې دود کړی دی. ځینې شیان چې زموږ په خپله سیمه کې شته دی، د هغوی پسې موږ هڅه نه ده کړې چې راټولې کړو. مثلا څو کاله وړاندې موږ د هسکې مینې سیمې ته لاړو. هلته د سیمې سپین ږیرو دا خبره کوله چې زموږ په دې سیمه کې دا مخابراتي شبکې کار نه کوي، یعنې ټلیفونونه افغان او روشن او دا شیان. بیا د هغوی غوښتنه دا وه چې که چېرته تاسو زموږ دا غږ ورسوئ چې موږ ته یوه ډوه ولګئ. ډوه نو موږ پوه نه شو چې دوی ډوه څه ته وایي. نو بیا بالاخره پوښتنه هم چې وکړه چې دا ډوه څه شی دی، ویل هغه څه چې سې لوړی لګوي او هغې نه بیا دا سیګنل کار کیږي، استفاده ترې کیږي. نو موږ پوه شو چې دا ټلیفوني پایه، د ټلیفون پایه ده یا ستنه ده،
ستنه خو ورته ځکه موږ نشو کارولی چې ستنه بیا موږ دا ګنډلو هغې ته م وایو. نو د ډوې لفظ دا د لومړي ځل لپاره ما واورېده، خو هلته مروج و. دې زموږ متونو ته لاره نه ده پیدا کړې. یا مثلا موږ په خپله ژبه کې د غالي لفظ لرو. د غالي لفظ د ځای په معنا دی چې غالی، لوبغالی، اورغالی، پنډغالی، میشتغالی او داسې نور. دا هغه ویونه یا کلمات دي چې موږ یې هغه ویه کلمات دی غالی چې موږ یې په خپله ژبه کې لرو. فقط یو مختاړی ورسره اضافه کوو. مثلا که لوب ورسره اضافه کړو نو لوبغالی کېږي، د لوبو د میدان په دغه باندې. که اور ورسره اضافه کړو اورغالی. که مثلا پنډ ورسره اضافه کړو پنډغالی. که میشت ورسره اضافه کړو میشتغالی. دا بیا ترکیب شوی دی، موږ د دې نه ترکیب جوړ کړی دی. یو وخت کې ګوهر رحمان ګوهر په بی بي سي کې دغه د پنډغالي ترکیبي لفظ کارولی و. نو هغه د کمپونو په معنا باندې کوه. کمپ مثلا د مهاجرینو کمپونه په پېښور کې، نو دې ته یې پنډغالی ویلی و او دا ډېر دود شوی هم و. بیا یو وخت کې استاد صمیم د خدای ژوندی لري، هغه وویل چې دا خو ناسم دی. نو ما ته یې وویل هغه وخت کې بی بي سي سره مې کار کولو چې که تا دا شی که دغسې یو ریپورټ د خپرولو په دې پنډغالو په دې دغه کمپونو باندې، نو بیا ته یې میشتغالی وبوله. پنډغالی د رمو پنډولو ځای ته وایي. انسانان خو پنډېږي نه، انسانان خو میشت کېږي. نو میشت هم زموږ سوچه لفظ دی، میشت یعنی د اوسېدلو په معنا. بیا مې همداسې وکړل. شیخ مصري ښارګوټی فکر کوم مینه د لومړي ځل لپاره په جلال آباد ښار کې فکر کوم دا به وه یا به بل کوم ښارګوټی و، خو موږ هم په دې ښارګوټو باندې ریپورټونه ورکول. ما د پنډغالي په ځای باندې میشتغالی وویل د استاد صمیم په سپارښتنه باندې. نو هلته خو ډاډه وم چې استاد د ژبپوهنې ښه استاز دی، که سبا څه خبره شي چې دا ویی ما ولې کارولی دی، نو زه خو دلته دلیل لرم چې استاد په ژبه کې ډېر کار کړی دی او استاد ما ته دغسې یو ترکیب را په ګوته کړی و. نو کله چې ما وکارو، بیا په لندن کې زموږ همکاران هم دې خبرې ته متوجه شول. نو یو همکار راته وویل اوس مې هیر دي چې تا د میشتغالي کلمه دلته په دې ریپورټ کې کارولې ده. ما ویل چې هو، ما هغه فکر کو چې زه به ګنې غلط شوی یم. ما چې نه، ما دا شعوري کارولې ده او دا صحیح کلمه ده. وړاندې چې پنډغالی کارېدلی دی، پنډغالی سم نه دی. نو هغوی هم را سره قناعت وکړه، کور یې ودان. او بیا د هغې نه وروسته موږ